دانې دي. ich یعنې زه، du یعنې ته، er هغه نارینه، که هغه سړی وي، شخص وي یا هم کوم شی وي لکه میز، چوکۍ. که چیرې نارینه نوم ولري نو موږ ورته er کاروو. sie هغه ښځینه، د ښځینه د نوم پر ځای باندې sie کارول کېږي. es هغه خنثی، د خنثی نومونو پر ځای باندې es کارول کېږي. wir یعنې موږ، ihr یعنې تاسې، sie یعنې هغوی او بل sie یعنې تاسې رسمي. دغه ضمیرونه په 3 کټګوریو کې دي یا 3 ډلو کې دي. لومړۍ ډلې ته یې وایي متکلم یا لومړی کس، لکه ich زه متکلم یم. هغه څوک چې خبرې کوي دې ته وایي لومړی کس یا متکلم. تاسې یا ته چې زما خبرې اورې، چا سره چې زه خبرې کوم دې ته وایي دویم کس یا مخاطب. du مخاطب دی یا دویم کس، خو مفرد ده، یو نفر ده. د چا په اړه یا د څه شي په اړه چې زه خبرې کوم دې ته وایي درېمګړی یا